د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره نن د بندیانو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړي استازي او ورسره د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي ښاغلي زلمي خلیلزاد او مل پلای وکتل. په دغه ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو د خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسلي خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې اترې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ناستې په سر کې یاد پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او کابل ته د دوی راتګ د دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ وباله. مولوي امیر خان متقي صاحب وویل د افغانستان اسلامي امارت د خپل متوازن بهرني سیاست په رڼا کې ټولو لورو سره مثبت اړیکې غواړي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهمه ده چې افغانستان او امریکا پر دې وتوانیږي چې مسئلې د خبرو له لارې هوارې کړي. متقي صاحب همداراز وویل پکار ده چې دواړه هیوادونه د شل کلنې جګړې له اغېزو راووځي او یو بل سره سیاسي او اقتصادي مثبت اړیکې ولري. ورپسې همداراز د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي اډم بوایلر د افغانستان او امریکا ترمنځ د بندیانو په برخه کې پرمختګ د باور جوړونې په لور ښه ګام وباله. د همداراز په افغانستان کې د مخدره موادو پر خلاف او د امنیت د ټینګښت پر لور اقدامات د ستاینې وړ وبلل. ښاغلي اډم بوایلر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار وکړ او د خبرو له لارې د اړیکو تقویت مهم وباله. نوموړي وویل دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې لري چې ځینې پړاوونو کې ستونزې هم وې، اوس مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو.